خان څنګه چې تا نه دا ټول کلی اور کې ولاړ دی داسې بستا دا پټیزه اوس په اور کې ودروم چې اخر څه سبق خو درته ضرور رسي کنه. خان غرق شو تباه شو. ولی حسلته پس غرق شو. خان فصل ټول تباه ورباد شو. چا ورته اور لګولي هر څه غرق کړل. الو اها څنګه زما سرپرایز دی خوښ شو کنه. خان د کلی ټول خلک راغونډ کړي او د هر یو نه معلومات وکي خو د اصل مجرم څه پته ونه لګي. خان ته چې کله پته ولګي چې کس نه معلومیږي نو هغه د کلی خلکو له په بل طرف راتاو شي او د هغه چې څه تاوان شوي هغه ټول د کلی په خلکو ورولي. داسې کار دی چې د صحیح کس پته نه لګي نو بیا ټول کلی مجرم دی. دا تاوان به ټول ستاسو سر لئی چې څه شوي ستاسو د غفلت د وجې شوي. نو خان مونږ خو تاسو له ټول عمر کارونه وکړل مونږ سره څه دي چې تاسو له به درکو دا خو ډیره ګرانه ده مونږ ته په مونږ رحم وکې. اشرفه په دې ځای خبره ودروه چې مخکې لاړ نشي. دا ستاسو د لاسه شوي دي او د دې ذمواران تاسو یې. خان نو مونږ به آخر څه کوو مونږ ته خو سلار وښایې کنه. زه نور نه یم خبر کورونه خرڅ کې خرڅ کې خو زما دا تاوان به اوس تاسو راګرځوئ او زه د مخې نه مې پناه شئ. خان خپل ټول تاوان د کلی په خلکو ورواړی او کلی والا ټول پریشان او سرګردان ناستی ځکه چې د خان مخه څوک نشي نیولی او نه دغه خبره څوک رد کولی شي. ټول په دې سوچ کې پراته چې اوس په د دې هر څه آخر څه کیږي او مونږ به دا تاوان څنګه سر کوو. الکه تاسو ته سخ کاری چې د خان دی فصل ته دا اور چا لګولې دا به د چا تاوي خان ته. اشرف په دې کلی کې خو یو رستم دی نو بل خو څوک نشته. یقینا چې دا به رستم کړي خو اوس په د دې هر څه خلصي دا تاوان به اوس څنګه سر کوو. اشرف خپه کېږه ما دا زمونږ د وس کار خو نه دی. خان بیخي ناجیزه کوي. قاضي مونږ سره بله سلار هم نشته. رستم کو مخان ته مخکې کو نو سبقی ورسره تا ته خو خپته ده. نه اشرفه رستم مونږ سلیدلې خو نه دی د ځانه کار څنګه کولی شو. هلکه دا خبره دم صحیح ده. د کلی خلک لګیای دا خبرې کوي چې دې کې رستم د هغې خواله راشي او د خان د هر سنم خبر شي. روره زه درته ښه صفا ویم چې د خان فصل ټول ما سوځولې او تاسو تم ویم چې دا مونږ سره یو ښه موقع ده چې خان ته په کلکه ودرېږو او د هغه د غلامۍ نه ځان خلاص کو. دماغ دې خراب دی رستمه زمونږ او د خان نه کیږي نو سبا کوي د خان غلامی به لکه کوي. رستم تا سره بل اسانه لار شته او ما سره دا لار ده چې زه ورځم خان ته سپا سپا حل ویم. کم از کم تاسو خو بخپله غلامی سر ته ورسوئ کنه. رستم په آرام کینا خان له بکار وکو دا خرڅه به داغه سر شي ځان له کار مګوره. او اشرف ټیک وی رستم خان سره نه کیږي چې نه کیږي بس دا هر څه زما سر لدی تاسو ولې تاوان اوچتوي. رستم دا ته ټیک نه کې زه ورځم چې خبره خلاصه کم. رستم د دې خبرې ته غوږ کې نه دی او د خان د حجرې طرف ته روان شي. اسی اشرف رستم ټیک وی زمون سره دا یو موقع ده چې مون خان ته نه غدرېږو او د خان دا هر څه نه منو نو خان به پخپله پوه شي. یره قاضي خبره خو دې بیخي ټیک ده. خان په حجره کې ډیر زیات پریشانه ولاړی ځکه چې هغه د خلکو نه اډوانس پیسې خوړلي او دا غمی ورسره چې کسان به د هغه نه مال غواړي. خصلت په کلی کې چاڼ بین ولګئ خو سره معلوم نه کی او د خان خواله راشي. خان ټول کلی می چاڼ کو څه په پته پوی نشم نه څوک خبر دی نه چا څوک لیدلی راته ښکاري دا اور په خپله لګېدلی. نه خصلته دا خپله لګېدو والا اور نه دی دا چاخه د کس ته کړی خو کس په لاسو نه راځي. اوس خان زما شک په رستم راځي کو هغه دا کار کړي نو بیا یره هیڅ پته نه لګي. خان خصلت سره خبرې کوي چې دې کې رستم د خان حجرې ته رادن نشي او د خان خواله راشي. ولی رستمه
خیر شسنګ را لیوجریتا خان زه دې خبرې لرالم چې زه د خپل جرم اعتراف وکم فصل ته اور مال غولې رستم استا دماغ پزیدي تاکي دون جرأت چې تا زما فصل ته اور لګو خان زنور غلامی نشم کوله زما تا تزله کې خبرته ده او ټول زور می پدی وباسو زستا ټول تاوان منم ته ټول کلی والده دی هر څه د مینځ اوخ کا دا زما اوستا معاملې ده خان چې د رستم خبره واوري نو دا غد غصې انتخا نه او په غصه کې اولګي نو رستم اوخي خان ته کوما ټوټي ټوټي کې نو زه د خپل خبرې نه تختم زما به دغه خبرې خان اولګي رستم یو پیره بیا وخی او بیا کسانو ته आवाज کی او پاغي رستم مرګ له وخی رستم دون وال اخري چې داغه وجود کې روغ زې پاتې نشي او هغه ډیر زیات بدحال شي خصلت دی الټه زوړن کې دن بزد عبرت نشان جوړوم چې په کلی کې بیا داسې څوک همت سکے چې سوچ پیدا نه کی خصلت لاړ شټول کلی والا رو واړه د زما فصل ته اور لګولې او زب اوس دته اور لګوم چې دې کلی والا ته پته ولګي چې بیا پکې داسې څوک جرأت نه کوي خان خصلت سره دا خبرې کوي چې دې کې د کلی خلک ټول د خان حجرې ته را رواني او هر چا سره سناسه په لاسو کی کلیوال ډیر په غوسه کی او د شکلونو نه د بغاوت اثرات ظاهریږي خان چې هر څه ویني نو ډیر زیات شوق شي خیر شاه اشرفه دا دون انتظام دا د صد پاره د دې په حساب د پوی نشم خان بس مونږ نور استا غلامی نشو کوله خبره بوس پدی میدان سپا کیږي د څه خبره اشرفه خبره الریډي سپا ده ز چې څه غواړم هغه بکیږي او چې څوک نه کوي هغه د خپل انجام ته تیار شي نه خان بس مونږ ستا نور نه منو مونږ د خپل مرزه مالکان یو سچ زمونږ زړه غواړي هغه بوس کو ستاسو په دې بې وسې خندا راشي سچ تاسو غواړئ هغه خو کیږي نه او سچ زه غواړم هغه به اوس په دې سات کې وشي الکانو دا چې کم ولاړ دي ټول کوترکې چې څوک هم پکې پاتې نشي ټول اوله اوس وایا تا سوي خبردار کو چا سحرکت کو او یې سډزو کو رحیم ګل ته دلته سلراله خیر خودی بس خان زستا د اصلیت نشیر عالم خبر کړم هغه مونږ ته ټوله کیسه کړي زکه زه حساب پورا کول لرالم ستا دماغ پزیدی کنا دا زما علاقه ده او زما خلق دی دی کې ستا سکار دی د ظلم پزې کې د هر چا کاری خانستان جام تیار دی ته د خپل ځان غم کوا نه رحیم ګلا ته داسې نشي کولی زهر سکول شم او دا به اوس تم ویني دا کمشنر دی او دی په خپل د دې هر څه لیدو راغلی کمشنر صاحب کاروایی کوي په ناجیز په دې علاقه قبضه کولو او په دې خلکو زور زبردستی کولو په جرم کې تا ته د عمر قید سزا سپارل کیږي نه داسې نشي کېدی زه خان یم ما سره څوک داسې نشي کولی ورشه لکه خط کړی ور واچوه دی بوزو گاڑی ته وخیجوا خان ته د عمر قید سزا ملو شي او کلیواله د خان د غلامۍ نه آزاد شي
ډیره مننه ستاسو په مونږ ډیر غټ احسان وکړو د شیر عالم سر ته دوا کوي چې هغه مونږ په وخت خبر کړو زمونږ ورزو باقی کاروایی تاسو وکړئ مبارک شه رستمه یو اخر خپل میشن کې کامیاب شو کلیوال ټول ډیر زیات خوشحالي ځکه چې یو اخر اغي تخپل ازادي ملو شي د شیر عالم او رستم تکل یو رنگ روړي او اغي په خپل مقصد کې کامیاب شي ګرانو ملګرو دې سره زموږ دا کہانی دې ځای کې ختميږي کو تاسو دا کہانی خوښ شوي نو په کمنټ کې خپل رائے راکې مونږ سره اوسه ډیره مننه